نو ولفت صاحب په خپله وایي چې پخوا له وخته مې څه راوړو پښتنو دپاره، اوس یې نه غواړم، پس له مرګه ډېر حقونه لرم. ولفت صاحب واقعي چې ډېر حقونه لري. دغه مخکې کتاب چې دکتور صاحب یاد کړ، دا زمونږ یو انډیوال ما ته ویل ده چې په ټولنه او په اسلام او په باندې څه لیکلي دي، ته باور کړه چې ما څومره دا عصري مطالعه کړې ده چې هغه نه مودودي لیکلي دي او نه شهید سید قطب لیکلي او نه بل چا. نو د دا تحلیل او د دا اجتهاد د دې حده پورې دی. او حمزه بابا وایي چې اندلس ځکه بیرته اسپانیه شو چې هغې له سادات نه وتلي، سادات نه ورغلي. نو موږ سره د علماو د ساداتو د دې خلکو قدر پکار دی. او علاوه د دې نه داسې ډېر څه شته چې د ولفت صاحب په باره کې وویل شي، کې خو زموږ دا ذهن هم داسې ډېر جوړ نه دی. او نن یې د زوکړې ورځ هم ده. دغه کې یو وخت کې زموږ دغه ته مکتوبونه راغله چې د ریشې وکړي د جمهوریت په وخت کې، هغه وخت کې زه هم هلته ومه. بیا زما دا شعر په فیسبوک کې نشر کړ چې زما ولفت زما حمزه تر ټولو ښه وارث دی، زما ولفت زما حمزه تر ټولو ښه وارث دی. هغه پګړۍ چې وتړلې پیغمبر له سره او په دریشۍ ناګاره ورنکې پکول او پګړۍ لکه صمیم چې چېرته کورد لکه څادر له سره. بیا راته رئیس صاحب د پوهنتون ګیله وکړله، ویل ته خو هغه کې خپل شعر وي او زما د هغه ټوله سیکورټي خرابه کړه، هېچا دریشۍ چا ونه کړله ویې نه منله. نو تاسو ټولو ته د اطلاعات و کلتور رئیس صاحب ته او بخصوصا خیرخوا صاحب له او زموږ د نورو ملګرو له دې ولس له دې قام له دي الله تعالی نور توفیق هم ورکړي چې د خپلو نومیالیو خلکو همدغه شانتې ورځې ولمانځي، د هغوی یادونه راتازه کړي او زموږ د ځوانانو په ذهن کې دغه د غرب خور شوې د جعلي فتنه چې فیسبوک دی چې د هغې نه دا مخه راواوړي او بېرته خپل دین له شي، خپلو اصولو له شي دغه کې. او بیا لغمان خو داسې یو بختور ځای دی چې څه وخت چې استاد خلیلي په عراق کې سفیر و، هلته یې دا کتاب ولیکه الفقهاء اللمغانیون فی العراق، لغماني فقها په عراق کې. هغه نه همداسې نور هم ډېر کارونه شوي دي. زه خیرخوا صاحب له مننه کوم چې هغه راغی او دلته موږ ته داسې د ولفت صاحب د یو عارف د یو عالم یادونه تازه کوي. او زه خو د ولفت صاحب د نوم سره ځکه بلد یم چې علامه عبدالشکور رشاد رحمه الله زموږ په ښوونځي کې استاد و، هغه عالم دین و او په 12 ژبو پوهېده او هغه یو سخت مسلمان و. د روسانو نه به چې چا د هغه راوړی او د هغه وخت کې شهادتنامې هغې ته به یې روسي تحصیل یافتګان ویل. او هغه په دوه برلاسې ځکه وویل چې د بلاغت اساس مسلمانانو ایښی دی، د بلاغت اساس مسلمانانو ایښی. غرب زموږ پیښې کوي په دې کې د هغې د جملې نه دوی یو سمبول پیدا کړی دی. حال دا چې دا زموږ د عرفاني اصطلاحات او زموږ په ادب کې او زموږ په کلتور کې. نو ما خو نورې خبرې اوږدېږي، بیا ډېرې خبرې نورې هم راځي ده. او تاسو د خدای روغو جوړو لري ډېره زیاته مهرباني چې چا د نیک کار کې برخه اخیستې ده. مولانا ابوالکلام آزاد وایي چې تاسو د دې ورسونو او د غونډو مخالفت مه کوئ، ځکه موږ خو 15 وخته مانځه کې خپل مشران یادوو. الله ته یو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم چې څوک دي خو زموږ مشران دي. نو تاسو د ټولو نه ډېره زیاته مننه، خدای مو روغو جوړو لره او خدای دې خیرخوا صاحب ته او نورو ملګرو له توفیق ورکړي، د اطلاعات و کلتور محترم رئیس له، ځکه چې ژبه خو د کلتور بنسټ دی او دا هغه خدمت کوي چې دا پروسه پسې مخکې بوځي او نور هم ښه شي او مخکې لاړه شي. تاسو ټول ډېره زیاته مننه په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.